چې دې زړه ته جدا جدا غمونه را جمع شوي، غلط ارادې، غلط سوچونه، غلط قصدونه، او د دنیا دا باطل شبهه دا ته ټولې را جمع شوي. نو چې کله ته وې الله اکبر الله اکبر، نو بس یفرق المجتمع، دغه اجتماعي ګندونه الله د زړه نه لرې کوي او زړه صفا پرېږدي. او دویم دې زړه کې څه دی؟ هغه لرې څیزونه، هغه جدا څیزونه هغه د ته رانږدې کوي. جدا څنګه رانږدې کوي؟ هغه دا دی چې دی انسان ګوره، دی انسان باندې غمونه راغلي، مصیبتونه یې پې، تکلیفونه یې پې، کله چې ذکر وکړي دا را جمع شوي، دا څه شي؟ دا لرې شي. او د دې انسان جمع شوي شی نه غم لرې کوي. ګناه جمع شوي ده، دروغ جمع شوي دي، غیبت جمع شوی دی، گناهونه جمع شوي دي. بس چې د الله ذکر وکړه دغه ټول د دنه لرې شو، عمل نامې صفا پاتې شو. مونځ یې نه دی کړی، هغه ته لرې دی، صدقه نه ده کړې، حج یې نه دی کړی، زکات یې نه دی ورکړی، دعوت یې نه دی کړی، لرې څیزونه دي. کله چې دا الله یادوي هغه لرې را جمع کېږي د دې بدن او د زړه کې. بل دا دی په دې انسان باندې د شیطان چلونه دا ته بیخي نږدې. کله چې انسان الله یاد کړي نو هغه د شیطان چلونه ته لرې شي، او دی انسان د طاعاتو نه لري. کله چې الله یاد کړي هغه لرې ورته رانږدې شي. دا د دې عبارت مقصد دی چې یجمع المتفرق ويفرق المجتمع، او ورسره ويقرب البعيد ويبعد القريب. ذکر خو نه د سمد الله د طاعاتو یو خزانه ده. الله دې منګه او تاسو ذاکرین وګرځي.